یا الہ العالمین شکر الحمدلله خدای پاکه چې پیل دې کړو په پټو زړونو عالم یا الله پاکه تا ته پته و چې رازمین بنده دې دنیا له ما واده ته رالیږلی سبقونو زما کار نه دی زما د خوله د سبقونو ده یا الله پاکه د لالا په زړه کې مې واچوي چې اوس سره له مخې سره واده وکړي ډېر زیات ورانځېدم او خدای پاکه ته اوس د لالا په زړه کې زما دا راولي چې د مخې سره راله واده وکړي او زما چې په دې غریبانو باندې بسکټ وخورم د یو 2 روپو پرېږده چې دا غریبان مړه کم اوري ډېره د خوشحالۍ زندګي راپسې را روانه ده ډېر غټ ارمانونه مې پوره کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی خیر دی ټیک ټاک دی جی طبیعتونه ښه دي جی خیر دی تختې راوړ لګونې ورته شه دا تخته ولا لمانته کی رب دکاندار سے بسکټ راله راکړه انتهایی خوشحاله یم نن او ډېره مزیداره زندګي مې شروع کړو ولا الحمدلله ښه بسکټ وګارو او جی بسکټ راله راکړه چې په غریبانو کې ویشم جی دا ولا بسکټ نه دی زما د مشاهدې ته ګوري لکه په دې څومره خوشحالي ده زما نوې زندګي شروع کېدو ولا ته د دې مشاهدې په حساب باندې مال بسکټ راکړه چې څومره یاره دا مشاهده خو چې دا کنه دا د نیم ډبې قابل نه خو نیم ډبې من خرڅونو بکواس کوي دا شروع شی په سو دا مکمل شی په سو دی دا روغ شروع په 100 روپۍ دی 100 روپۍ ستا په جیب کې شته جره الحمدلله 100 روپۍ کنه زه اوس غټي خرچې کوم ها دا والا 100 روپۍ د سره شته حاجی نمای درته چپ وا یار چپ دا سدي يوال كذا كذا يوال يو دا خوشحالي بسكت وروره څنګه د خوشحالي دي سکول ته تلم کنه لکه پاشوي وه لبن کمنه ولي خلل بیکاره خدای درکړه خبرې پکې کولې کوم پیر شوم دا بسکټ مې واغستو خبر خو نه کنه لالا مې سات څه په پیل کېدو کې بسکټ وشي او په دې ولې راغټه وجه ډېر د شاله ډېر وګړه کہانی ده څه کہانی ده سار چې راوته کنه لالا مې څه وي شبره شکته کنه څه کوي ته زم لاله امتحان دی نه غیر استاد خپل چې دا سبق دی ویلو چې تا باندې ما دومره خرچه وکړي او که په دې امتحان کې پیل راشي پیل شو لاله پیل بشم نو پیل چې نه دلته د څه کار ګورم کنه چې عمر بر به تخلاصيږي بیا نو کار را لګوري صحیح ده ها او زه چې دې امتحان کې به کوشش کوي صحیح ده صحیح شو ان شاء الله او خو که پیل شو نو بیا د څه کار ګورم کنه چې ته بهر مانونه کوي ټیک ته ها نو که څه کالي پیل شو نو په دې څه غم دی اړم چې نه بشي تخلاصي دا ته پښه غم څه دی څه غم دی مال شرم راځي وای وادر لګي تعالی او نه مله دا باندې بل څه غم دی دا یو غم مني مړی دا مې واغسته دکاندار نه ټول قربانانه وې شمه ډیره خسته ژوندۍ روانه ده الحمدلله ته په ټول مو د سکول ته زیاره دي بس تا به دي د غریب سړي د خوار سړي ژوندۍ به زما به خزي بچي به می ماته به ناری وي چې بابا چې کله لا کله راځي تا ته وي چې ماما الحمدلله ډیره خسته ژوندۍ روانه ده بسکټ خو د اخلاص دواګانې دا رښتیا بیا هم ځان پیل کوم دا پاره او کنه ما ته ګوره ما دې ما څه لیکلي تاسو دا هم تاسو وایان پکې جوړ کړل دا ګډ وډ بتخې مې جوړ کړل ماران دا څه شه ده دا لري پکې څه جوړ کړل دا دوه پوله دا مې ته جوړول خو بیا سم رانه زه دې جوړولم ته سم رانه لمړه زما مرګره خدمت زما په کمپنۍ کې ټول خراغ ویاني یو ټپ نه واسي بده خبره ده خو سم رانه لې په مې له جوړ کړل خو پوزه دې لرو دراغله زه خو د سینې ما ته د سینې لګونه پر راغله خو بل پیر له دې جوړو ما حالکه زم دا کار وکم به دغه کار کو سبق مو یا ما لاله ما ته ویل چې په سبق کې پیل شي کنه ډایرکټ له واده پیما من سبقونو کې څه دي مړه زه ګورم کنه چې تا په څه غمړې بچ زما کو دنه مړه دغه یو غم دی بل می بچ دا قاو شو بیا به زم ځان پیل کوم صحیح ده اګه دغه نه بیا ځان نه پیل کوم صحیح ده چې زما کو دنه کنه زه به تاسو زم ته ځان سره صحیح ده زه دا په خلکو وشم صحیح ده دا بس کسر دا هو بس کوي بس کدا دا مال دی دا لالا ولا لا او نو مرشوي کو لالا درانه ها امتحانو پېښوم لالا الحمدلله پېښوم دا باندې دا درې کاله د نصیحتونو ما ته کولو تا ما درې کاله مخکې ویل چې زه نشم ویلې نو ولې نه دا ته دومره خرچینو راغلاړې سین ویلې د ما په مازغانو کې سبق نه کیږي لالا کله ما کوم کار مقرر کړل کنه اقا کار مالو کا کار دل کوم کنه ګوندل اقا راو زه کپڑے بدل کوم او دل دا کار ته مخامخ کوم بس زه بولګی ته وایم نه بولګی چې دا بولګی پلاتوم یم هغه چې هغه خو ستاسو څنګه یو نو خیر چې ستاسو خپل د سبق د ویلو د بولګی په څیر دی خو هڅه چې دا کار ته مخامخ کوم صحیح ده Ada Farida. Farida.
خیر السلام علیکم څنګه چل خیر السلام علیکم بری خیر خیر دې خیر برابر جوړي بس کا لگا بس کا راځي جوړي ته بلاله جری ته څنګه چل خیر ده کنه خیر دې ته خیر برابر خیر خیر ها تاسو څنګه پیښه وکړه ما خو دې څه پیښه وکړه تاسو مخه خبره کړم ها نو مې سره عالم په خبره کې ها نو تا ویلو بیا چرته غیب شوی وي بیا نو بیا په څه شوم چې هغه ورور مې سبق وې کنه ها هغه اوس بیا به امتحان کې بیا پیل شو یاره مې اوس دا کارو لکم په دې نه کیږي نو صحیح ده کنه تا دا ما مخکې ویلی او اوس بیا مستانه منین دا شته بس ما خبره به ختمو خاصه دا کړه دا صحیح ده ها نه ټیک ده دا دار څه جی نو ما ته پته نو ما ته تاسو باندې کې ګورم دا صحیح شته کنه صحیح صحیح تاسو وګورئ دا صحیح دا څنګه شه دي چې په باندې کې ګوري دا کاردار زنانه مړه ته څه کمقل نه یار هغه ما ته چاوي ویلي ټول کارونه کوي مسلمان دی دا خو زما دا کوپړی کولو شو قسمت مې خره صحیح ده الله ما ډېر مهربانه دی اب باندې کې ګوري مونږ به وینو بیا صحیح باندې کې نو کدا او نو وال د نشته راځي چې بسارا وګورو په سارای ګورو نو پته به لګي وس کنه راځه کنه راځه ډېر خوشاليږي ډاکټر صاحب د خپل مکمل ختم دي دا ختم نه ما ها خو دې څه کار دې روډ په یوه موړه مې خېږي په بل په کوزي نو دا هم ډیره په ناس ساتل ها او ورکول مینه سره چاله ها طالب به درکم خو غټ خیال به ساتي وجوړه ته بدی مو وای بالکل فکر ونه کوي خو چې دا خبره ده بس راځه ګورو دې خالي دی ها ګوري دا څه شه ده دا ډیر دا یا په باندو کې ګوري په ځنګلو کې ګوري دا څه شو دا یا ډک شي دی دا یا ډک شو ځه خوند بدل راځه سوځمو صحیح ده ځه نه سوځم ځه ډاکټر صاحب دا ملاو شي ملاو شو ها دا ملاو شو ځه ځو پس ولې وای ته مزه پورې نه نه روان یو چې ملاو شرم درځي را باسه چې وای ګورو را باسه راځي ملاو شو کنه تاسو کنه خو دې واځه کوي خو دا دی دا ماوي دا صحیح ده دا څه دی دا څنګه تعالی چې په باندې په دغه ځنګلو کې کو دا قشه ده کنه ما هغه څه دا ته درې کاله ما تا ته ناکامو کو ته پاره امتحان کې پیل لري تعالی چې ما کار کوته غدا ما خدای نه غوښتل الله تاسو غوښته ما خو خزه غوښته تا خزه غوښته